بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وكسان چې کفر کړي دي وصدوا باندې خلق لرا عن سبيل الله دلال د الله نه اضل اعمالهم برباد دي عملونه د دی. والذین وكسان امنوا چې ایمان راوړ دي وعملوا الصالحات او عمل کوي موافق د سنت وآمنوا ایمان راوړی بما باغس باندې نزل علی محمد چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق من ربهم او دا د حق د طرفه د رب د دینا کفر عنهم لری بکو د دینا سیئاتهم تکلیفونه د دی و اصلح بالهم او خسته بکو دی لرا حال د دی حالت د دی. ذالک دا بیان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر کړه دی اتبعوا الباطل تابعداري کوي د باطلو وان الذين امنوا او یقینا کسان چې ایمان راوړ دي اتبعوا الحق تابعداري کوي د حق من ربهم د طرف د رب د دینا کذالک دارنګي یضرب الله بیان الله امثالهم مثالنا د دی. فاذا لقيتم الذين کلا چې ملاو شي تاسو کسانو سره کفرو چې کفر کړی دی فضرب الرقاب نو وای سټونه د دی حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم کلا چې ښه کمزوري کوي دی لرا فشد الوثاق نو مضبوط کوي تړل د دی فاما منن بعدو یا احسانو کوي پس د دینا و اما فداءن یا جرمانه کوي دی لرا حتی تر دې پورې تضع الحرب اوزارها چې کی دی یا خاوندان د جنگ اوزارها وسلی خپل لرا. ذالک دا خبرم دک شاندا ولو یشاء الله او کچرته خوغه د الله لن تصر منهم نخامخا بدل بغست ود دینا ولكن ليبلو بعضكم ببعض لیکن دې لپاره چې امتحانو کې بعض استاسو نه په بعضو باندې والذین قتلوا فی سبیل الله کسان چې وجل شو په لار د الله کې فلا یضل اعمالهم نو چرې با برباد نشي عملونه د دی.